دا د قرآن کریم په اعتبار د نزول سره آخرینه آیات ده. دین رست بیا نور قرآن نه نازل شوی. الیوم اکملت لکم دینکم، اے پیغمبر پنن روز باندې ما ستا دین مکمل کړو. واتممت علیکم نعمتی، او د خپل ټولو نعمتونو اتمام می در باندې وکړو. ورضیت لکم الاسلام دینا، او غره می کو تاسو د پاره اسلام ازروی دین. نن هغه قانون چې کوم ما د اسمان نه در نازل کړی دی، په نن ورځې دا هغه قانون تکمیل ما وکړو، هغه قانون می مکمل کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې تقریبا 1,24,000 پورې صحابه ولاړو په دې حج کې شریک. دغه وخت کې غږ ونه کړ، او چې حج نه وزګار شو مدینه منوره ته رااله، نو په مسجد نبوي کې د جمعې په مانځ کې دا آیات کریمه وې چې په عرفات کې الله ما ته دا آیات نازل کړي. ټول صحابه ډېر خوشحال شو چې کوم غرض لا الله پیغمبر را لېږلی، نو الله په خپله د هغې اقرار وکړو چې غرض ما مکمل کړو. واحد صحابي پکې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې هغه په جړا شو. صحابه ورته وی چې د خدای بنده ته جاري ولي، دا خو د خوشحالۍ آیات دی. هغه ورته خبره ټیک ده، په ظاهر خو د آیات نه خوشحالي معلومیږي چې زمون پیغمبر الله په خپل مقصود کې کامیاب کو، لیکن د دې آیات د مفهوم نه دا معلومیږي چې پیغمبر کوم غرض لراغله او غرض پورا شو، اوس به نور رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې موجود نه، نو جړی نه داشه. صحابه ټول خپه شو. پیغمبر نه پوښتنه وکړه، هی ورته وی چې ابو بکر سوی نو رښتیا وی. د دې آیات کریمه د نزول نه رستو اتیا ورځې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی، چې څو وخت بیمار شو. نو عزیزانو د مونږ وخت راغی، چې د مونږ وخت راغی نو صحابه په جماعت کې ناشتي انتظار کوي چې اوس به حضور صلی الله علیه وسلم روزي او مخکې به مونږ ورکوي. وخت تیر شو، بلال ته حکم شو چې ته حضور ته आवाज وکړه. بلال راغی او په دروازه کې आवाज وکړو چې الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله، مونږ تیار دی. دننه حکم شو چې مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر ته وایي چې هغه مخکې مونږ ورکي، زنن طبیعت ډېر برابر نه دی، دروتو قابل نه. چې جمعه ته اطلاع رااله چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر ته وایي چې هغه مخکې مونږ ورکي. ابو بکر ځان له په جړا شو چې حاشا وکلا، چرته زو چرته د پیغمبر په مصلا ودرېدل او منځونه ورکول، زنه کوم دا کار. خیر موږ قضا کېدو صحابه مجبوره کو او مخکې. په دغه وخت کې د پیغمبر علی السلام په طبیعت کې لږ غونډه خفت پیدا شو، او د حضرت علی او حضرت عباس په وګو باندې لاس کې خو بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما ورپسې کته چې پیغمبر خپل ځان پسې راځي او جمعه ته روان. چې جمعه ته دننه شو، ابو بکر په منځ کې پوه شو چې حضور راغی. هغه اراده وکړه چې زه رستو شم. پیغمبر ورته اشاره وکړه چې په خپل ځای ولاړ اوسه، نیت ورپسې وتړلو، مونږ په ابو بکر صدیق پسې وکړو. یو ټکی اندازه ولګوي، د ابو بکر او د رسول الله په منځ کې څه نسبت قائمې دي شي؟ نسبت پوهېږئ؟ ما خو درته ووایي که نه چې هغه د غرونه یې چې په قبر کې ته ملایکو تپوس وکړو چې من ربک ویل، ویل من ربک ویل رب څه جوکه غولې څه رب کې یو قپ مړی بنی وګیا ما. نسبت پیژنئ؟ نسبت زه خو ځکه وایم چې توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم، توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم، چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ. توره
ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ لاړ وخت تېر شو پاکستانی قوم چې عاقل کیږي او بالغ کیږي نو قیامت به برپایي بله شپه د جشن پاکستان په شپه هغه تماشه خو به پوه شوي یې که نه وای ماما وزیر اعظم پکې ګډېږي نو د هغې نه خوندناکه تماشه به لګي دا ټولې دنیا کتلې ده ټول هغه تماشو له خو پوه وي په نسبت قدر یو قوم نه پوهېږي نسبت ټکې نسبت خو دا قوم د وجلو دی که نه دی ما وی چې د ابوبکر او د رسول الله په منځ کې چې کومه مرتبه ده په دې کې څه اندازه لګېدی شي چې کوجا د پیغمبر مرتبه او کوجا د ابوبکر مرتبه نو چې د دوی لوی مرتبه شان والا په ابوبکر پسې مونځ کوي دې نه دا معلومیږي چې مونځ د ځان نه لاندې سړي پسې هم کېږي بعضې سړی وایي که نه دې ملا پسې زما مونځ نه کېږي دکې پلانې چل دی دکې پلانې چل دی تا کې 25 کروڑه سوړي دي تاسو پوه شوئ په خبره مونځ هر نیک او بد پسې کېږي ځان به د سپین او بدتر ګڼې اله به نیک سړی کېږي مولانا روم وایي چې در بهارا کی شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل بیروید رنگ رنگ خاور شچ رنگ رنگ گلونه ونیسه کانی باندې که 2 کروڑه بارانونه وشي کانی نه ګل کېږي خاک شو تا گل بیروید رنگ رنگ نو عزیزانو عرض مې داو چې مونږ شو حضور کور ته لاړو دروازه وټکېده څوک دی بار بی بی فاطمه وی جناب رسول اللہ تا چه بابا جانا یو ډېر هیبتناک سړی بهر ولاړ دی ډېر هیبتناک سړی سردار کونین ورته وی بچیه دا هیبتناک نه دی دا هغه سړی دی چې تا به بې پلاره کي او میندې به دې کونډې کي اواز که ورته چې راشي راځئ دننه اجازت اسرائیل علیه السلام راغه صلوات و سلام علیک یا رسول الله اجازت غواړم سردار کونین ورته فرمایي چې جبرائیل راتلو امکان شته پکې جبرائیل رات اے جبرائیل ما درسته به زما د امت سهال وي هغه کتاب چې الله کوم ما ترا کړی دا هغه کتاب به سهال وي جبرائیل ورته وایي چې پیغمبر تا نرسته ستا د امت زه پوهېږه او زما کار پوهېږه هغه کتاب چې ما تعالی درکړی نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون دا کتاب ما نازل کړی زه به حفاظت کوم زه به څوکیدار یم سکرات د موت په تاریخ زنکدن شروع شو بی بی عائشہ فرمایي چې دغه وخت کې د سردار کونین سر مبارک زما سینې ته ډاڼه او زه ورته رستو ناستوم ما چې د زنکدن سختو کتو نو ما په زندګۍ کې داسې د زنکدن سخت د چا نه دی لیدلی سردار کونین ورته فرمایي چې عزرائیل دین نور سختم کوي اټوله په ما کې د خو چې زما امت سره ګوره ډېره لویه مهرباني وکړي دین زیاته سخته په ما کې ده خو زما د امت چې داسې سخت زنکدن نه وي ګوره څه وخت چې تېر شو انا لله و انا الیه راجعون حضور وفات شو چې وفات شو ابو بکر صدیق پسې خبر لاړو چې راشه ته چې د کمې شمې پروانه وې هغه پروانه بجاو شوه راشه ابو بکر په یو منډه راغی سردار کونین دننه پروت دی په ورسم لاستو په یو مخ هم سب کو په بل مخ هم سب کو आवाज یې څوکو وا محمد وا حبیبا وا خلیلا دا الفاظ وا محمد وا حبیبا وا خلیلا ان الله لا يجتمع عليك موتتان اے زما محبوبا الله به پتا باندې دو مرګ نه جمع کوي یو مرګ چراله او ته په وفات شو اوس عمر ته پتا ولګي حضرت عمر ته پتا ولګي چې زما محبوب وفات شو
ها ویلے عمر آتچی پی مین ویغا شمم مڑشوا دا خو عزیزان آغا وقت کی سڑی تا پتہ لگی چی چا سره دا چای شکوی چا سره مینی پچا قربان وی پچا تباوی پچا فداوی او دا غد مرک خبر واوری نو آغا وقت کی پتہ لگی چی دیڑل سمر زور وردی حضرت عمر تا پتہ لگی دا چی حضور وفات شو اگر نا ویل ان محمدن قد مات حضور وفات شو نو عمر تور رویستا او اعلان وکړو په مدینه کې چې زما دې په خدای قسم وی کچا ویلی چې زما محبوب وفات شو نو په دې تربت سر قلم ک چې دا نو وایي چې رسول الله وفات شو یعنی دا د وفات ټکي ګوره زما په وخت چې نه لګي بالکل دماغي کار پرې خو صحابه لاړه ابو بکر صدیق پسې چراشه عمر باندې ته چلو شو به قتل عام جوړ شي ابو بکر راغه عمر دلاس نه ونی و مسجد نبوی ته بوتلو صحابه ټول کې ډول په جمعات کې ابو بکر په منبر باندې کې ناستو تقریر شروع کوي فرمایل چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اے صحابه نو جناب رسول الله مگر یو رسولو قد خلت من قبله الرسل دنا مخکم ډیر پیغمبران تیر شوی دي من کان یعبد محمدا ان محمدا قد مات اے صحابه چا چې د محمد رسول الله عبادت کولو نو محمد رسول الله نن وفات شو چا چې د عبادت کولو او د بندگی کوله نو وفات شو نو ستاسو عبادت هم ختم شو ستاسو بندگی هم ختم شو من کان یعبد الله فإن الله حی لا يموت او چا چې د خدای بندگی او د خدای عبادت کولو نو الله به ټول عمر ژوندې اب نه وفات کی مطلب داو چې موږ د بندگان نو بنده وسیله و د الله او زمون په منځ کې موږ د خدای بندگان یو او خدای به ټول عمر ژوندې عمر او صلی په ځای کا اوس نور کار پکار دے او بیا وصلی کېږه ما د عمر او سترګې پرانیستې شوې او صلی ټیک شو عزیزانو صحابه خود د لوی عقل او د لوی شان خاوندانو د چا تربیت چې د پیغمبر په غېږ کې شوی و هغه غوندې عقل بم لا چرته څوک پیدا کړي سردار کونین تکفین او تجهیز بندوبست حضرت علی ته وسپارلو او دوی ویلې چې انتخاب د خلافت وکړي هغه د بیرو بوټي او هغه ځای اوسم په زور ساخت باندې مدینه کې موجود دی کوم ځای کې چې د صحاباو میټینګ وشو داغي هغه شورا وشوا او د خلافت انتخاب وکړ دلته یو د کار څخه ووري اگر چې تاسو په غوګونو لګی نه او نه په پوهیږئ ما خو درته چې وقتی طور پاکستاني قوم د غویانو او د سنداګانو مثال دی پښتانه خلک یې د کلو اخر پیجنې اخر وی هغه زیتا چې کمزې کې سنداګانو غویانو میخو ته ونډه کوي کلمل پیواچی بوس پیواچی بورا پیواچی او بیا په دا غویان او سنداګان را پریدي نو یو غویا او بل غویا چې په داس پیګمې ورننه باسي نو بس هر یو دا کوشش کوي چې زما خېټه پیدا کا شوه او د دې نورو د خدای بنیادم ورپسې وباسي دا غویانو سنداګانو رونه د پاکستاني قوم والله کنه په 16 پويږي نه په 15 پويږي پولیس بالکل زمون په موتی مالک کې او بارانه ډم بارانی ډم کار داو چې د ډولکی आवाज به واورې دو غړې دو الکه څه چل دی ول والله کې په 16 15 پويږم خو چې د आवाज وورم مسمن او دغه د سړي زامنو چې د بل اورد لارې ډکې دي د 12 وفات میاشتې ته وګوره شیاو نه چې یریږي په محرم کې ټنګ نشي کوله ټنګ نه په ټي وي نه په ریډیو نه په ټرانزسټر
تنگ نشي کولی. دا د رسول الله سردار کونین د وفات میاشته چې ابو بکر او عمر پکې جړلی، د صحابه پکې کور رانو، د اسلام دیوه پکې مړه شوی و. امام حسین خو خالی شهید شوی و کنه، دلته خو د ټول اسلام دیوه پکې مړه و. دا داغه د وفات میاشت وه. په دې کې تاسو وکړه چې تاسو څه وکړه، ستا ملک څه وکړه، ستا د ملک حکومت پکې څه وکړه، تاسو وکړه. بیګاره ته یو مرګري ټلیفون وکړ چې ستا تقریب وي په پلانې ورځ مال خدای او قرآن ته وګوره چې ما خو دې بار وفات کې تقریرونه نه معاف کا، خدای او دیر سوسی پارو ته وګوره. ویل ولی مال خو بس کنزل بکومن، بل څه خو په خوله نه راځي. په جلسه کې به راته هغه ناست دي چې څوک د دې قابل چې خور او مور ورته وکنځم. معاف دی، ما دې قوم ته نه تقریر لغواړي نه مې د دوی کتړه غواړي. هغه ورځ په لاره را روانم، په کومه شپه چې د اسلام آباد جشن ایرپورټ سره 200 لارې ولاړې وې او ټول پکې دا د شاخه تاخه زامن ناستو. ویل جشن ته روان، تاسو په ایمان وای چې د چا پلار مړی او داغه کالی په هغه ورځ باغه جشن تلار شي. په دې خو به پوهېږئ که نه چې پلار مړی او کالی پورئ او درته ویم چې راځه دلته ډمه ګډېږي نو ور به شئ. تاسو به څه وایئ ورته؟ وایئ ټول چې نن مې د پلار څه چل دی، کال دی پلار کال مې دی، ډمانو ته څنګه لار شم. د رسول الله کال رسول الله پکې وفاتو او تاسو روان چرته وي. او بیا د جهان دني هغه ورته راغلی او بیا ستا د ملک وزیر اعظم چې ډېر جوش واغشتا نو سټیج ته ورټوپ کړو، دغه یې پکې شروع وکړه. ټول نالت شه په تاسو جب نالت اول په بجلیګر ملا شه چې په داسې ملک کې اوسېږي. زما په اولې پیړۍ نالت شه چې زه په داسې لعنتي ملک کې اوسېږم، ورپسې په تاسو نالت شه. داسې ملک دی، داسې قوم دی، داسې وطن دی. د چا کور چې ګورې ډمخانه په دغه شپه ټول قوم ټوله شپه ویښه تېره کړې وه. ما ته 2-3 ټلیفونونه وشوې دا نن پروګرام خو وګورم، مال چې وی ګورم خو اته سیره به کم شم ویني به شم، نو داسې د خوشحالۍ پروګرام خو نه دی چې ته په ما ګورې. زما عزیزانو سوچ وکئ، تباه یئ او زما د خدای په ذات قسمي که ښه ورځ وګورئ. که تاسو ښه ورځ وکته او مړم په قبر مې متیازې وکئ، ښه ورځ به نه ګورئ. کومو خلکو چې د باطلو ملګرتیا کړې ده خدای رسوا د زمانې کړه، ذلیل د زمانې کړه. اوس ګوره په دې یو ټکي بس سوچ وکئ، نور تقریر پرېږدئ. په دې یو ټکي چې صحابه راغونډ شو، اوس تاسو وایئ په ایمان چې د صحابو عقل داسې و لکه د پاکستان د ممبرانو عقل چې دی، د عمر او د ابوبکر او د عثمان او د علي او د ابو هريره عقل چې و داسې و لکه د پاکستان د پارلیمنت عقل چې دی. داسې د چا عقل نه به چې برای راست د اسمان نه سلام راتلو، د عمر او د ابوبکر عقل نه به برای راست د اسمان نه سلام راتلو. چاله چې خدای سلامونه را لیږي د هغه په عقل کې به څه کمیږي؟ د هغه عقل او د پاکستان ممبران د ګوندلو غویان دي، د ګوندلو غویان له ګران خرڅېږي، ساربه ډېري که نه. تاسو پوه شوئ؟ ګورئ یې منډۍ لګېدلې ده، تماشه یې کوئ. شرم وکړئ. کوم مالت کې چې ګنده سړی په هغه مالت کې اوسېدو باندې هم سړی شرمېږي. اوس ګورئ د دومره لوی عقل خاوندان د هغې پارلیمنټ موجود دی، انتخاب د خلافت کیږي. بی بی عائشہ د ځمکې په سر ټول امت مسلمه چې دی د هغې متفقن علیه مذهب دی چې بی بی عائشہ فقیها د امت ده. اوس فقیها د امت څه ته وایي؟ نو دا پوښتنه علماو نه وکړئ، نو زه به اوس په 1 منټ کې تاسو چېرته پوهولی شئ. فقیها د امت دا معنا چې د امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک،
امام جعفر صادق، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نووي د دې ټولو ائمو علم په یو تله کې واچي او د بیبي عائشه په بل تله کې واچي، دا به پدرون شي. فقیهات امت دیته هغه باریکات د دین چې بیبي عائشه به حل کول، ابو بکر او عمر به نه پوهېدو او بیبي عائشه به پوهېدا. دیته وایي فقیهات امت. اوس داسې ښځه موجوده ده او د مدینې د خلیفه انتخاب کیږي، صحابه پکې ښځې له دعوت ورنکو چې تم راشه په دې انتخاب د خلافت کې حصہ والا. یوا بی بی فاطمه خاتون جنت، پیغمبر بویل چې فاطمه خاتون جنت تا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې ریکارډ دی، ریکارډ چې هغه په عمر کې د چا لاس نه دی سب کړی سوا د بی بی فاطمه نه. بی بی فاطمه هغه لور وه چې او به کته نو د هغې لاس به ونیو او رسول الله به سب کو. دا فاطمه موجوده وه، دا عائشه موجوده وه، لیکن په انتخاب د خلافت کې صحابه او شریک نه کړي. ولې؟ ول قرآن ویلی دی چې ښځې ناقصات العقل دي، نو کدی مونږ په دې انتخاب کې شریک کړي د قرآن خلاف ورزي به وشي. نن ستا د ملک سربراه ناقصات العقل ده که نه، او د ټول ملک به سره چشم منلې ده. مونږ ملیان هم ته قربان را قربان کېږي. الله دې ژوندی لري تاسو د پاره. زمونږ یوه پرېدی و په ده خدای مرک چې ورک شي، ویم چې یو ملي ولالولې او ورځ مې یو تانېدار ته ویل چې په دې سړک ولاړم او داسې غارت را سره چې لږ تکړی که نه دا تانېداران هم جانجو پانجو دي، خسیان شوي دي ټول، او ظالمه توره ورسره یو کوم سړی په دې سړک راځي غړپ سر تې پرې کوي. هلکه ولې وایي ولې ملې پکې نشته، ولې نشته بس سر پرې کوه. زمونږ یو نیکه کېږي نو ما ته په کلي ته تللی ما ته وایي چې ورکیا ما اورېدلي دي چې ته دې ښځې ډېر بادي آئے. ما چې دې ښه نه ښځې وایي چې دا دې ملک بادشاه څه ده؟ ما چې نه زه خو نه چې چپ شه چې بیا یې باد ونه یې زوینې راته هغه ډبلوکای را لګلی ده، زوی ورته ټلویزیون را لېږلی و د دوبۍ نه، د دوبۍ نه چې څوک راځي نو لویه تحفه د ټلویزیون راوړي. ډبلوکای را لګلی ده خلا چې په هغې کې وګورم چې هسې مې اثر یې د زړه خوشحال کېږي. عزیزانو دا د ربیع الاول میاشت او نتیجه به درته ښیم چې سږ کال د دې کومه بېعزتي وشوه. د پیغمبر د وفات د میاشتې چې کوم توهین پاکستان تھرو آؤٹ پاکستان وکړو، نتیجه به درته ښیم چې الله به د کم قهر په لپیټ کې راولي او د کم عذاب په لپیټ کې به راولي. نتیجه به درته ښیم.